وظیفه او دوه نااشنا فواید. یو پیری دا ده چې د دې وظیفې سره به دی الله جل شانه خلق د ستا تابع کی. لاجواب محبت د فاره دا وظیفه زبردست وظیفه ده. دویمه پیدا د دې وظیفې دا هم ده که یو څیز د ستا نه ورک شي، قیمتي څیز وي، ته په هغې پسې پریشان یې، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به هغه قیمتي څیز الله جل شانه ته زر تر زر واپس. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو خویندو، نن درته یو داسې زبردست دعا ښیمه. که دا دعا تاسو د دې استعمال په صحیح طریقې سره وکړئ، زرګونه حاجتونه به د دې سره د ستاسو نورم پوره شي. دغه نور رازونه زه تاسو ته نشم ښولی، د دې دپاره چېرته کې نااهلو ته په لاس باندې ور نه شي. لیکن دوه رازونه درته د دې دعا زه ښیمه چې ډېر زیات هغه زه چې کوم دی هغه مهم ګڼمه. دغه دوه رازونه، یو راز دا دی چې کله کله مال خلک راشي او راته وایي یاره چې زما نه یو څیز ورک شوی دی، غل رانه غلا کړې ده، څه خاص وظیفه راته راکړه چې زما دغه چې دی اغلا شوی څیز دی هغه دوباره را پیدا شي. بعضې ملګري راته داسې خو م ویلي وو، وی یاره زه ورته هېڅ څه نه ویم، خو اوس داسې وظیفه راکړه چې د کوم غل رانه غلا کړې ده چې د خپل د غلا سامان راته دوباره کړي. داسې عجیبه غلی رانه کړې ده چې ملی رانه مکمل ماته کړې ده. د دې نه علاوه نورم د ډیرو کسانو نه دغه رنګې خبرې موږ واورېدې. دا خبرې یاد ساتئ. نن درته چې دا کومه دعا ښیمه، که دا دعا تاسو پابندۍ سره کوئ ارادې سره، یو دعا ده، زرګونه فواید دي، خو هغه نور درته ځکه نشم ښولی چې هسې نو چېرته کې نااهلو ته په لاس باندې ور نه شي، هغوی د دې دعا نه غلطه پیدا وانخلي. صرف دغه دوه فواید درته ښیمه، او دوه فواید دا دي چې یو دا چې تا ته به بې مثاله محبت میلاو شي. که ته یو کس د خپل ځان تابع کول غواړې، ته وایې چې دې زما په عشق کې مبتلا شي، زما په عشق کې دا کس ګرفتار شي، د هغې دپاره د دې وظیفې د دې دعا هغه وظیفه شروع کړه، انشاءالله هغه به د ستا تابعدار وګرځي. دې نه علاوه د ستا نه یو څیز ورک شوی دی، ته د هغې په تلاش پسې وتلی یې، ډېر زیات وګرځېدې، لیکن هغه څیز ته را پیدا نه کړلو، ځان نه د زړه وچولو، لیکن هغه څیز تا ته میلاو نه شولو. که ته هم د دې دعا وظیفه شروع وکړې، نو یو خبره ده چې هغه څیز به تا ته انشاءالله میلاو شي. عن قریب دغه د هغې رنګه بهترین څیز به یا میلاو شي، یا به تا ته همغه څیز میلاو شي. بعضې څیزونه وي چې هغه چې کوم دي هلاک کېدونکي څیزونه وي، نو هغه بیا چې کوم دی دغه کې ختمیږي، او بعضې څیزونه داسې وي چې هغه چې کوم دی هلاک کېدونکي نه وي. نو که هغه چېرته کې هلاک کېدونکي نه وي، نو تا ته به همغه څیز میلاو شي. او که هغه څیز نه وي، د هغې به درته یو ښایسته مزیدار بدل میلاو شي چې هغه به چې کوم دی د هغې هغه څیز به د هغې نه چې کوم دی اعلی قسم وي. نو راځئ د ټولو اول زه تاسو ته دا دعا درته ښیمه، او د دې دعا نه پس درته د دې دعا دغه دوه فواید ښیمه چې دا دعا مونږه د دې وظیفه کوو، نو په کومې طریقې سره به کوو چې مونږه د خلکه د خپل ځان تابعدار وګرځو. دا وظیفه هغه مور او پلار هم کولی شي د چا چې اولاد نافرمانه وي، دا هغه مور او پلار هم کولی شي. د هغې دپاره د دې وظیفه هغه جدا ده، او د یو کس د تابع کولو دپاره دا وظیفه هغه جدا ده، او د یو ورک شوي څیز د پیدا کولو دپاره د دې آیات مبارک وظیفه جدا ده. راځه مخکې درته د دغه ښیم آیات مبارک، بیا درته د دې مخکې درته د دعا ښیم، او بیا د دې دعا کولو چې کومه طریقه ده، او د دې چې کوم دی څنګه چې کوم دی استعمال دی، نو هغه طریقه درته بیا ښیم. هغه دعا دا ده: بسم الله الرحمن الرحيم. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيني وبينك ذا فإن الله تعالى يجمع بينك وبين ذلك الشيء. دا دعا دی وکي، او د خپل ورک شوي څیز دپاره د سوال وکي، یا الله ما ته د پلانکې څیز دوباره واپس کړي، یا الله دا څیز ما ته را میلاو کړي. د خپل ورک شوي څیز هغه نوم به والي، څنګه به اخلي، هغه طریقه درته اوس ښیم ښه. نو انشاءالله یا خو به ورته دغه څیز میلاو شي،
او یا ورته د دې سیس په بدله کې چرته خشته مزیدار هغه نعم البدل ملو شي. پرې دعا کې راغله ذالک الشیء، د دې ذالک الشیء په ځای باندې به د خپل رک شوي سیز نوم واخلي، خو د دې رک شوي سیز نوم به اخلي په عربی کې. هلکه موږ له خو چې دې عربي نه راځي نو عربي به اوس څنګه دلته کې موږ لیکو. نو ګوره تاسو به لازما په یو دغه کې به اوسېږئ، محلې کې به لازما تاسو اوسېږئ، ستاسو به یو مولي صاحب وي، هغه مولي صاحب ته ووایه یاره جي دې سیس ته په عربۍ کې څه وایي، هغه مولي صاحب به تاسو ته ووایي چې د دې دا نوم دی. لکه مثلا زه به تا ته ووایم چې کوم دی لکه یو مولي صاحب ته لاړې ورته وایي او روټۍ ته په عربۍ کې څه وایي، او به تا ته وایي چې کوم دی هغې ته وایي خبز. دغه رنګې چې د هر څه دپاره کې نو هغه څیز به د خپل مولي صاحب نه تپوس وکړي چې په عربۍ کې دې ته څه وایي، نو هغه نوم به ځان سره زود کې او د ذالک الشیء په ځای باندې به د هغه څیز نوم واخلې او د هغې نه پس به دعا وغواړې انشاءالله چې الله جل شانه به درته زر تر زره هغه څیز واپس کړي. د دې نه علاوه که تاسو یو کس خپل په دغه کې په خپل محبت کې اخته کول غواړئ، ته وایې چې دا کس ته زما سره محبت وکړي او داسې بې پناه محبت ته زما سره وکړي چې کله هم زما نه جدا نه شي. د جایز محبت دپاره دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. کله کله داسې وشي چې د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې اختلافات پیدا شوي وي، خاوند د ښځې سره مینه نه کوي او ښځه بیا د خاوند سره مینه نه کوي، نو د دغې دپاره هم دا عمل به انتخابي مفید عمل دی، خصوصا د دغې دپاره لازما کولی شئ تاسو بیا. دین علاوه که د یو جایز محبت دپاره تاسو دا عمل کولو نو بالکل تاسو کولی شئ چې یو کس په خپل محبت کې تاسو چې کوم دی هغه مبتلا کول غواړئ. که دا پکې نه ده، بعضې کسان پکې دا خبرې کوي وایي دې کې د دواړو رضا شرط ده او رابطه پکې شرط ده. نه، رابطه پکې شرط نه ده، دا زړونه چې یو ځای کوي دا صرف الله جل شانه یو ځای کوي. نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه ستاسو په زړونو کې د یو بل سره مینه او محبت واچوي. خو په کار هم ده چې تاسو دواړو یو بل لیدلی وي. ګورئ دا ضروري ده ځکه چې په هغې باندې یو کس چې کوم دی هغه چې کوم دی عاشق کېږي. نو دغه رنګې بیا چې یو کس په خپل محبت کې مبتلا کول غواړي نو د ذالک الشیء په نوم باندې دغه ځای کې بیا د هغې کس نوم واخلي، ذالک فلان. لکه مثلا یو زنانه ده او یو کس چې کوم دی په خپل محبت کې هغه مبتلا کول غواړي او مثلا د هغه کس نوم دی عبدالله، نو دی به دلته کوي دی به دلته سوي ذالک عبدالله دغه نوم باخلي. یا یو زنانه ده او هغه په خپل محبت کې چې دی هغه مبتلا کول غواړي نو دغلته کې به د هغې نوم اخلي. نو یو ډېره مزیدار وظیفه مې درته وښوله، مزیدار عمل مې درته وښولو، تاسې هم کولی شئ، هر څوک یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی، بالکل یې کولی شئ، خو د غلط کار دپاره تاسو نشئ استعمالولی، د هغې دپاره بالکل چې کوم دی اجازت نشته دی. که تاسو استعمال کړه د قیامت په ورځ باندې به د خپل ځان په خپله باندې جوابدهي یې، زه به ستاسو نه بری یم.